مونږ د مولا په شکل کې د پیر په شکل کې پرون د سید حسن پیر ډاله روانه و په دې سړک باندې مخکې تی جنډې وي ورسره یو اغنجي پیدا کړی و هغه په دې ځای دا کرکولي ښی و ورپسې ډولکی و او ډاله یې په اوږو ایښې وه او ډولکي غږېده او خلک روان و څه یې ویې لګیا و زه د دې خبره نه خو دې داسې د نوح علیه السلام د قوم کار به در سره وشي چې کشته یې جوړوله قوم ورته وی ستا څه کې وی دا کشته یې جوړومه طوفان را روان دی ټول به غر کېږئ یو بل له بیا ټیلې ورکړي چې دته وګوره موږ به غر کېږو دی به بچ کېږي داسې کوي خلک که نه نو نوح علیه السلام وی چې یا الله دا خو ما پورې خان دي الله ورته وی چې دوی ته ووایه چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لږ غوندې وخاندئ بیا به ډېر جاړئ داسې به جاړئ چې جړا به هم څوک راټینګولی نه شي شپږ میاشتې پې طوفان اسمان به د پاس نه اوبه راغورځولې او ځمکې به د لاندې نه راایستې یو یو ساس کې به د اسمان نه د کوهي تور غرم را پرېوتو شپږ میاشتې کې ټول قوم نیست و نابود شو د هغې وجه څه وه چې نوح علیه السلام 950 کاله د خدای وحدانیت ورته بیان کو دوی نه منلو نو اخر څه ووی چې قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا خدای لوټه لاندې باندې پرېمدي داسې طوفان پې راولي خرا طوفانونه شروع شوي دي په انډیا راغی 3 لکه خلک د ملبې لاندې شو او وزیر اعظم یې څه نوم دی واجپای ناستو د کور وران شو قوم یې د ملبې لاندې کېدو څه یې کولی نه شو امریکې غوندې کلکټر موجود و او زلزله پرې راغه او زرګونه خلک د ملبې لاندې شو که خدای په هندوستان او په امریکا بل قهر نازلولی شي نو خدای په پاکستان هم نازلولی شي ټول لعنتونه د کور نه ختم کوي ټول لعنتونه او کمپلیټ طور ګوره خدای ته رجوع شي کې نه تباه کېږئ غر کېږئ والله کم نه حکومت خلاص کی نم پولیس خلاص کی نم کچره خلاص کی که خلاصیم یو قرآن دی چې هغې ته دې سر ټیټ کړی او د هغه په لاره روانې خلاصۍ به دې دا چې تاسو ټول په من نو اسې بېګا ما ته یو سوچ راغو چې الله ته په هر منځ کې سحر 4 رکعات دي 4 ځله ته پکې وایي چې اهدنا الصراط المستقیم ماسپخین 10 رکعات دي نو 10 ځله ته پکې وایي چې اهدنا الصراط المستقیم مازدیګر 4 دي 4 ځله ته پکې وایي چې اهدنا الصراط المستقیم ماخام 15 دي 15 ځله ته پکې وایي چې اهدنا الصراط المستقیم ماسخوتن 9 دي او 9 ځله ته پکې وایي چې اهدنا الصراط المستقیم دا را جمع کې ټول څو شو سحر 4 ماسپخین 10 سورلس بیا 4 څو 18 بیا 15 درویشت بیا 9 32
22 کرته تاسو د سحر نوالا تر ماسختنه پورې 22 کرته ته الله ته درخواست ورکې چې خدای ما ته سم لار وښایه هره ورځ نو سم لار الله پاک در وړاندې کړې ده چې دا قرآن سم لار ده دې ته ګوره یو په دې روان اوسئ اوس که ته وایې چې زه پې پوهېږم نه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند چې دی هغه ټول د الله د رضا مظهر دی ټول داغه خبرې داغه ناستا داغه ملاستا داغه تلل داغه خوراک داغه لباس داغه واده داغه مړې دا ټول د الله د رضا مظهر دی ځکه چې په قرآن کې الله ویلي که ته پې نه پوهېږي نو ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا پیغمبر چې څه شی تاسو له راوړی دی او د ده څنګه ژوند دی دا ونیسئ وما نهاکم عنه فانتهوا او کوم شي نه چې تاسو منې کوئ هغې نه منې شئ بیا څه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم کیږي چې قل ته دې ټول اهل اسلام ته ووایه ټول اهل اسلام ان کنتم تحبون الله نو فاتبعوني که تاسو الله سره مینا کول غواړئ تاسو الله سره مینا کول غواړئ نو فاتبعوني زما اتباع وکئ نو تاسو به څه شی شئ یحببکم الله تاسو به د الله محبوبان شئ د چا ژوند چې ټول ژوند د سردار کونین په نقش قدم باندې وي ټول ژوند دا الله اصل دوستان دغه چې د سردار کونین نه د چا ژوند خلافي خبرې داغه د خبرو نه خلاف وي ناسته ولاړه داغه د خبرو نه خلافي دا د الله دوست نه دی دا